امتی امتی یالله زما امت او زما امت وبکا او په جړا شو امت ورته رایاد شو نو د امت دپاره په جړا شو خو دا سوال تا نه دی چې تا ته څو پیرې پیغمبر رایاد شوی دی او تا جړېدي دي چېرته د هغه د حدیثونو دپاره چېرته د هغه دپاره چېرته د هغه دفاع دې کړې ده د هغه سیرت دې خلکو ته بیان کړی دی د هغه په نقش قدم رواني هغه خوږ انسان هغه عظیم شخصیت چې موږ ورته رایاد شو نو هغه په جړا شو او الله ته عجزي وکړه یا الله زما امت او زما امت د خپل امت غم ورسره پیدا شو لکه څنګه چې د ابراهیم علیه السلام سره غم و څنګه چې د عیسی علیه السلام سره غم و دغه شان وي یا رسول الله زما امت رسول صلی الله علیه وسلم وي یا الله زما امت فقال الله دا حدیث امام مسلم راوړی وی الله دا وی چې یا جبریل اذهب الى محمد صلی الله علیه وسلم او درود پې وایي دلته موږ دغه د نوم سره جړا خبره وکړه درود پې کم سے کم وایي وی اے جبریل لاړ شه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې الله دا وی وربک اعلم او ستا رب ته پته ده یعنی الله ته پته خو بیم جبریل راولېږه وایي تپوس وکړه د دې پیغمبر نه فصله ما یبکیک دی ولې جاړي د څه د لاسه جاړي جبریل علیه السلام راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته حال وایي چې د امت باندې جاړه د امت حالات راته یاد شو چې قیامت په ورځ به د دوی ګوره څه حالي او څه به کېږي او څه به نه کېږي وهو أعلم ولا تپتو دي هرس فقال الله نو الله يا جبريل اي جبريل اذهب الى محمد صلى الله عليه وسلم لاړ شه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ورته ووایه چې ستا رب دا وایي چې ستا د امت په باره کې به موږ ته راضي کوو ولا نسوءک او خفه کوو به دې نه دا زیرې د امت دپاره دی او دا زیرې د هر هغه چا دپاره دی چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان دی او انسان دی بیا تیم کوتاهیانې کېږي نو الله وایي چې ای پیغمبره د امت په باره کې به دې موږ نه خفه کوو موږ به دې راضي کړو د قیامت په ورځ دومره غم او سوچ او فکر مه کوو